ملګرو په څلورمه سپاره کې الله سبحانه و تعالی د معاشري د لپاره د ریاست د لپاره ډېر ښایسته اصول بیان کړي دي. ټول اولنی امر چې الله سبحانه و تعالی د امت متوجه کړی دی هغه دا دی چې د امت له بکار ده چې دوی متحد اوسېږي، په دوی کې د اتفاق وي، اتحاد وي او د خلک د خپل ځان د اختلاف نه وساتي. دا شنبه ترغیب ورکړي چې په خلکو کې د یو طایفه بکار دی او ډله بکار ده چې خلکو ته نیکی طرف ته دعوت ورکړي د بدین خلک منع کوي. دا شنبه څلورمه سپاره کې به الله سبحانه و تعالی دا خبرو ته اشاره کوي چې کله مؤمنان د مسلمانانو ریاستي او غیر دشمن سره جنگيږي، جهاد کوي، په دغه دوران کې به کله دغه مسلمانانو ته مؤمنانو ته به شکست میلاویږي، وختي تور باندې هغه به د نقصان سره مخامخ کیږي. په دغه ټیم کې مسلمانانو څه کول پکار دي، څه امور بیانې او دغه شان په دغه شکست کې څه حکمتونه پراته دي هغه بیان کوي. بیا په اخر کې الله سبحانه و تعالی د ترغیب ورکړي مسلمانانو ته، مؤمنانو ته چې تاسو ګوره په دنیا کې ډېر مشغوله کیږئ مو، بلکې دا کائنات چې ما پیدا کړی دی د دنیا پیدا ده، الله وایي تاسو پرې کې سوچ وکړئ، د ورځ شپې پرې تلو راتلو کې په دې هر څه کې فکر وکړئ او د هغې نه زما عظمت معلوم کړئ. بیا وروسته په سورة النساء کې الله سبحانه و تعالی هغه خلک کوم چې په معاشره کې کمزوري ګڼلی کیږي، یعنې ماشومان، زنانه، بوډاګان، دغه خلکو لپاره حقوق بیانوي، د یتیمانو حقونه بیانوي چې دغه خلکو څنګه کفالت پکار دی او دینه بعد بیا خاص اصول بیانوي د میراث لپاره چې کله انسان وفات شي او دغه د مال وروسته څنګه تقسیمیږي دغه په اولادو کې، دغه لپاره منصفانه تقسیم بیانوي ډېر په ښایسته انداز کې. ملګرو دا سپاره ډېر زیاته اهمه ده، پرې ډېر ښایسته اصول بیان شوي دي او که چېرته یو معاشره دې ته د اهمیت په نظر باندې وګوري او عملي طور باندې دا نافذ کړي په خپل ملک ریاست کې، تاسو بیا په خپل اندازه لګولی شئ چې دغه خلک د څومره فایدو سره مخامخ کېدلی شي، څومره فایدې ترلاسه کولی شي. دا هر څه به په تفصیل سره ګورو. راځئ زموږ سره. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. ملګرو الله سبحانه وتعالى فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرمایي چې الله سبحانه وتعالى دا راسي مضبوطه ونیسئ او جدا کیږئ مو، په ډلو کې مه تقسیمیږئ. ان دې امت تر ټولو اولنی حکم چې هغه ډېر زیات اهمیت والا دی هغه اتحاد دی، چې په دوی کې د اتحاد وي او دوی خپل ځان د اختلاف نه وساتي. ملګرو یوازې دا خبره نه بلکې شریعت داسې ډېر امور هم باندې لازم کړي دي او د هغې مین مقصد دا دی چې دا خبرې دې په معاشره کې نافذ شي او د هغې د وجې نه دې په خلکو کې اتفاق پیدا شي، اتحاد پیدا شي. لکه ملګرو تاسو سوچ وکړئ شریعت په موږ باندې په جمع سره د لمونځ کول ولې لازم کړي دي؟ د هغې وجه هم دا ده چې په محله کې یو مسجد دی، هغې ته ټول مسلمانان راجمع کېږي، په هغې کې لمونځ کوي، یو بل یې راییني، په دې سره الفت سیوا کیږي، محبت سیوا کیږي او د اختلاف چې کوم امکانات دي هغه به دې سره کمیږي. دغه شان الله ته امر کوي چې تاسو صله رحمي پالئ، یو بل باندې سلامونه اچوئ. د دې ټولو خبرو مقصد هغه محبت پیدا کول دي په یو معاشره کې چې خلک اوسېږي د هغو د زړونو په مابین کې. نو اتحاد ډېر لازمي شی دی. په دنیا باندې هغه څوک حکومت کولی شي، هغه خلک خپل نظریه او فکر قایمولی شي په دنیا کې، کوم خلک چې په اتفاق باندې وي، په اتحاد وي. تاسو سوچ وکړئ ملګرو نن سبا په دنیا کې مسلمانان په څو ملکونو کې تقسیم دي، هر ځای کې بارډرې دي او سرحدونه دي چې پکې مسلمانان تقسیم شوي دي، په هر ځای کې د تفرق سره مخامخ دي، ځکه خو کمزوري دي که نه، د دې د کمزورۍ غټ علامت هم دغه دی. تاسو سوچ وکړئ نن سبا چې په دنیا کې څومره اسلامي ملکونه دي، که دا ټول چېرته رایوځای شي، په دوی کې سرحدونه هر څه ختم شي او دا ټول یونایټ شي، متحد شي، نو تاسو اندازه ولګوئ چې د دې نه څومره یو طاقتور ملک وجود ته راتلی شي. د دفاع په لحاظ سره، د معیشت په لحاظ سره به څومره ډېر وسایل در سره په لاس کې وي، دومره طاقت به یې لاس ته راشي چې په ټوله دنیا باندې حکومت کولی شي د یو ځای نه. همیش په دنیا باندې هغه قومونه حکمرانی کوي کوم چې متحد وي، په یو نظریه باندې راجمع وي. ملګرو په دنیا کې د یوې نظریې نافذولو دپاره اتحاد لازمي دی. دې وجې نه دغې طرف ته ترغیب ورکړی شوی دی په دې آیت کې. او دا خبره ګوره ذهن کې کېدوئ چې مسلمانان چې راوځای کېږي نو هغه صرف او صرف په قرآن باندې راوځای کېدی شي. که یو سړی راپاسي هغه وایي نه زه په بل څه باندې راجمع کومه نو هغه به ناکامه شي په دې کې، ګورئ چېرته کامیاب به نه شي. ځکه خو الله دلته د حبل الله تذکره کړې ده که نه، څه بله خبره یې نه ده کړې. ولې؟ ځکه چې مسلمانانو ته راجمع کېدل د په قرآن باندې ممکن دي او په دې مابین کې بل یو اپشن نشته که چېرته وي نو الله موږ ته بیان کړی وی. تاسو تاریخ وګورئ ملګرو، زموږ په دې خطه باندې انګریزانو له ډېر زمانې پورې حکومت کړی دی، هغوی په دې علاقو باندې حکمراني کړې ده. بیچ کله هغوی ته شکست میلاو شو او دا علاقې هغو پرېښودې، هغوی ته پته وه چې موږ د دې علاقو نه لاړو، دا خلک راجمع شو، د دې خلکو د راجمع کېدل بیا زموږ دپاره نقصان وي، موږ به په خپل کورونو کې دونه روغ پاتې نه شو. دې وجې نه هغوی راولګېدل او په اولني ځل باندې سیاسي تقسیم وکړه دنیا. نو تاسو په نقشه کې وګورئ نو حیران به شئ، خاص کر د عربو دا نقشه تاسو وګورئ چې دا څومره په ناشنا طریقې سره دوی تقسیم کړي دي دا ځمکې. کوشش یې کړی دی چې زیاتر ممالک په دې خطه کې راجمع شي، ډېر ملکونه د یو بل نه جدا شي. او د دې وجه دا وه چې د دې خلکو یو مین اصول دی، قانون دی چې ډیوایډ اینډ رول،
یعنی خلک تقسیم کا ابي به حکمرانی کوه. یعنی کله چې یو قوم قلاریږي نو ته روغ نه پریدي ستاره دغه خطرې نو راوله دغه قوم تقسیم کا پاغه باندې ډیر بادشاهان مقرر کا. او بادشاهانو یو صفت ده چې چرته هم یو بادشاه بل بادشاه ځان کمزوري کوي نه. هر یو بګي غواړي چې زیات طاقتور وي او ډیر غټه حکمرانی زما په لاس کې وي. نو تاسو په نقشه کې وګورئ چې په دنیا باندې خاص کر د عربي ممالکو کوم تقسیم شوی دی دا څومره غیر فطري دی، غیر منصفانه تقسیم دی چې هغه مین ایجنډا او مقصد دا و چې خلک د دې بل نه جدا شي. په دوی کې د بادشاهان سیوا شي د لپاره چې دغه خلک کنټرول کول بیا اسان وي. په خلاصه دا شو چې هغه قوم همیشه مغلوبه کیږي، د تاوان سره مخامخ کیږي. په کوم قوم کې چې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، په خلکو کې مشران ډیر وي، حکمرانان سیوای او کوم چې محکوم دي نو هغه حیران چې اوس د چا سره ملګری شو. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. وصل الله سبحانه وتعالى یو بل اصل بیانې او غدا ده چې په اسلامي ریاست کې د لازمي ده چې حکمران دي د یو طایفه جوړه کې د یو ډله دی برابر کې چې هغه په خلکو باندې ګرځي، هغه ته دعوت ورکوي نیکی طرف ته او دغه خلک د ملکۍ د بدونه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. دا دغه خلکو غټه فریضه وي. د دې وجنه په معاشره کې امن وي، د جرمونو چې کوم ریشو دغه په دې سره کمیږي، په خلکو کې به دینداري سی واکیږي، د الله یره بل خلکو بسړونو کې کینی. کم خلک چې را لګي په نورو انسانانو کې بهایي خوري د بهایي د پاره اړې جوړې کړې دي، په دې سره باغ خلک را معلومیږي مخې ته برازي هغه به سزا ورکولای کیږي. نو په دې سره به د معاشري نه ټول ګن بهر ته وځي، کوم چې پاکي ده، امن ده، خوشحالي ده، هغه د معاشري تر نه نوځي. نو دا ډیره یو خسته طریقه ده، یو خسته قانون الله بیانوي چې په دې سره معاشره امن طرف ته تللی شي. ملګرو دا یو قانون چې الله بیان کړی دی دا هم ډیر فایدمن ثابتېدلی شي، ډیر ګټور ثابتېدلی شي د معاشري دپاره. خو که چېرته په هغه کې دا نافظ شي، داسې یو طایفه جوړه شي، داسې یو ډله چې هغو خلکو ته دعوت ورکوي الله طرف ته او دا دعوت دغه خلک په نرمۍ سره ورکوي. لیکن چې کله سختۍ د ضرورت راشي دغه خلکو سره د اختیار هم چې هغه بیا سختي هم کولی شي. څومره په نرمۍ سره کار نه کیږي او د دې مطلب دا نه دی ورته تاسو صرف چې تبلیغ کوي، دعوت کوي په نرمۍ سره نه، بلکې دغه ډلې سره په طاقت هغه خلک به په زور باندې منع کوي چې کوم خلک په نرمۍ باندې نه پوهیږي. ملګرو دا مفید ریاستي قانون دی خو کاش که چېرته نافظ کړی شي. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. غزوه احد په دریم کال د هجرت باندې واقع شوی و. په دویم کال د هجرت باندې یو معرکه شوی و د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې د بدر په مقام کې. په دغه معرکه کې مسلمانانو د الله فتح ورکړه او مشرکان پکې په ډیر مقدار کې ووجلی شو، هغه ته شکست میلاو شو. دی وجنه دغه مشرکین په غوسه کې و او دا غوښتل چې خپل انتقام واخلي، بدله واخلي. د دې لپاره هغوی راولګېدل، 3000 لښکرې تیار کړو، د مکې نه راووتل او مدینې طرف ته راغلل. کله چې هغوی د احد د غر طرف ته راورسېدل دغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم د څو صحابو سره ورسېدو چې د 1000 کسانو. چې کله مسلمانان او مشرکان یو بل سره مخامخ شو نو په دغه ټیم کې د مسلمانانو د ډلې نه 300 کسان د عبد الله ابن ابي ابن سلول سره دغه په قیادت کې د دې لښکر نه جدا شو. د منافقانو او نه غوښتل چې په دې جنګ کې مخې ته ورشي، یعنی مسلمانانو 200 پاتې شو او 300 د هغوی د لښکر نه جدا شو. دې نه علاوه جنګ د شروع کېدو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې هغه یو جنګي کمانډر هم و، الله سبحانه وتعالی هغه ډېر غټ صلاحیتونه ورکړي. نو د الله رسول 50 کسان په یو ډیرۍ باندې کېنول، دغه شویشتونکي کسانو او د الله رسول دې فرمایلی وو چې تاسو به راکوزېږئ نه، که چېرته موږ جنګ وګټو او موږ غالبه شو بیا به هم تاسو نه راکوزېږئ، چې کله موږ به تاسو پسې کس درولېږو نو ولې به تاسو راکوزېږئ. نو په دغه ټیم کې جنګ ونښتو، سخت جنګ وشو او په دې کې مسلمانانو ته الله فتح ورکړله، مشرکان ته شکست میلاو شو او هغوی په غټ تعداد کې واپس شو دغه میدان نه. چې کله مشرکان شاته راغله نو په دغه غونډۍ باندې 50 کسان ولاړو، هغوی چې کله میدان ته وکتل چې هغه خالي دی، مشرکان نشته، هغوی راغوښتل چې ښکته راکوز شي او د غنیمتونو راجمع کړي. دغه 50 کسانو چې کوم مشر و هغه د باقي ته دا خبره وکړله چې د الله رسول موږ منع کړي یو چې تاسو به نه راکوزېږئ، نو لږ صبر پکار دی. خو هغوی وایي چې نه بس موږ ته فتح میلاو شوې ده او میدان خالي دی نو کوزېدل پکار دی. دې وجې نه اکثر کسان د دغه ځای نه ښکته راکوز شو او لږ کسان به راپاتې شو په دې غر باندې. په دغه دوران کې مشرکین واپس روان وو. خالد بن الولید رضی الله عنه د دوی سره موجود و. هغه چې کله دغه غونډۍ ولیدله چې ډېر کسان هغې نه کوز شوي دي نو په دغه وخت کې خالد بن الولید رضی الله عنه چې هغه مسلمان شوی نه و، هغه راتاو شو دغه غونډۍ د طرفه
ټول ناول دغه کسان شهیدان کړو کوم چې دغلته ولاړو. بیا مسلمانانو باندې د شا طرف راتاو شو او ډیره سخته حمله وکړه. په دې حمله کې د مسلمانانو ډیر صحابه شهیدان شو. مسلمانان د غټ نقصان سره مخامخ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې زخمی شو، د ډیرو ضرباتو سره مخامخ شو. او دغه جنگ په اختتام کې صحابه پریشان وو چې د سوري وشوله موږ ګوري د نقصان سره مخامخ شو. نو الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو او مسلمانانو ته وی چې په دغه نقصان کې تاسو څومره فائدې ترلاسه شولې. دا کوم کسان چې د غونډې نه راکوز شوي وو هغه ته الله سبحانه وتعالى معافي وکړله. ابي صحابو ته دغه نقصان ډیر فائدې بیان کړي کوم چې په غزوه احد کې مسلمانانو ته راپېښ شوي وي. او دا کومې خبرې چې الله بیان کړي دي دا چې په هغه غزوه احد پورې خاص نه دي بلکې د هرې زمانې د مسلمانانو لپاره چې کله هغوی داسې قسمه دشمن سره مقابله کوي او نقصان سره مخامخ شي هغوی ته دا آیتونه متوجه دي. د ټول ناول الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي چې تاسو وایئ چې موږ د زخم را رسېدلی دی تکلیف. نو الله فرمایي چې داسې تکلیف خو یوازې تاسو نه دی رسېدلی، دغه شان تکلیف هغه کفارو ته هم رسېدلی دی کوم چې ستاسو جانب مقابل دی. یعنې دا جنګ دی څرنګه چې تاسو نقصان سره مخامخ شوي دغه شان هغه هم مخامخ شوي دي او ستاسو د نقصان چې دغلته لږ سیوا دی په هغه کې هم فایدې دي. یو فائدہ به کې دا ده چې الله سبحانه وتعالى په دې سره منافقان جدا کړل د مسلمانانو نه. مؤمنان وپېژندل چې هغه خلک کوم چې د سختي په ټایم کې زموږ نه جدا شوي دي دا منافقان دي. د مشکلاتو فائدہ هم دا ده چې په دې کې تاته مخلص سړی معلوم شي، کوم چې غیر مخلص ته په زړه کې عداوت او دښمني ساتي هغه سلم ته مخامخ الله وخی. بل فائدہ به کې دا ده چې الله سبحانه وتعالى بعضې مؤمنانو ته شهادت ورکړي او شهادت د هر یو مؤمن د زړه تمنا ده چې د الله سبحانه وتعالى نه یې غواړي. دغه خلک الله شهیدان کړو او جنتونو ته یې بوتلو. د دې دنیا نه هغه رخصت شو، خیر دی، د معمولي شیانو فایدې وي، د دې نه هغه محرومه شو. لیکن د جنت چې کومې اعلی درجې دي او اعلی مقامونه دي هغه چې کوم خوشحالي ده هغې ته الله منتقل کړو او هغه ابدي زندګي ده. نو دې وجې نه کوم کسان چې شهیدان شوي دي او غټه فایده ترلاسه کړې ده چې هغوی د دنیا د غمونو نه د راحت هغه فراخوالي او ارام واله زندګۍ ته واپس شوي دي. بل الله فرمایلی دي چې تاسو به داسې جنت ته لاړ شئ چې الله به تاسو باندې امتحان نه راولي. مطلب دا چې داسې قسم نقصان چې کله کله راځي په کې فایده دا وي چې په دې کې هغه کس چې هغه مخلص دی او ښه نیت وال انسان دی هغه الله جدا کړي په دې سره. کوم چې په خالص نیت باندې د دشمن سره مقابلې دپاره راوتی دی د جهاد په نیت باندې هغه سړی الله جدا کړي. هغه سړی کوم چې د الله سبحانه وتعالی په لاره کې صبر کولی شي، هر قسمه تکلیف ته تیار دی، د قربانۍ دپاره راوتی دی، دغه سړي قرباني خلک ویني او د آخرت چې کومې غټې درجې دي هغې ته الله دې ورسوي. نو کله چې په یو جنګ کې مؤمنان ډېر شهیدان شي په هغې کې فایده دا وي چې دغه مؤمنان خپل هغه مقصد کې کامیاب شي، خپل مقصد ته ورسي. هغه شهادت کوم چې دوی غټه تمنا وه هغه دوی ترلاسه کړي په هغې کې. ملګرو دا خبرې چې الله سبحانه وتعالی کومې کړي دي په دې ټولو کې موږ ته درس دی چې کله کله به داسې نقصان راځي مؤمنانو ته وختي طور باندې خو په هغې کې هم فایده ده د دوی دپاره، خو په آخر کې چې کوم انجام دی هغه ګوره صرف او صرف د مؤمنانو دپاره دی. یعنې په آخر کې فیصله کون فتح چې کوم ده هغه به مؤمنانو ته میلاویږي. بل یو ناشنا خبره الله سبحانه وتعالی دا کړې ده چې په دې غزوه احد کې وایي شیطان دا اواز کړی د رسول الله باره کې چې هغه شهید شوی دی. مؤمنان مسلمانان په دې سره ډېر غمجن شوي وو چې د الله رسول زموږ شهید شو. نو په دې کې الله آیتونه نازل کړل او دا وفرمایل چې ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. د دې آیتونو مقصد دا والله فرمایل چې د الله رسول خو ژوندی او شهید نه و په دغه معرکه کې داسې نه ده. په جنګ کې به کله کله مشران هم شهیدان کېږي لیکن د هغې مطلب به دا نه چې کشران به خپل کار پرېږدي د میدان نه به واپس کېږي بلکې د دین چې کوم دعوت دی دا به دوی جاري ساتي. و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی و نو صحابه ډېر زیات پریشان وو، هر ځای کې صحابه ناست جدا جدا وژړلي، د الله د رسول په فراق کې غمجن وو. و کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پته ولګېد هغه راغی مسجد نبوي ته صحابه یې راجمع کړه او دا آیت تلاوت کو چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله فرمایل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم داسې پیغمبر دی، دا یو رسول دی، یو پیغمبر دی، یو عام انسان دی، د ده نه مخکې هم ډېر پیغمبران تېر شوي دي په هغوی باندې هم دغه شان مرګ راغلی دی، د دنیا نه تللی دي او دا هم یو انسان دی. الله وایي زما بنده دی، دی به د دنیا نه ځي که نه د الله د رسول په وفات سره به تاسو د دې دین نه واپس کېږئ، په شا به ګرځئ. الله وایي که څوک چېرته د نبي اسلام د مرګ د وجې نه د دې دین نه واپس کېږي نو په دې کې د هغه نقصان دی. عمر رضی الله عنه فرمایي وایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا آیت تلاوت کو وایي ما باندې داسې ولګېده چې دا آیت چېرته اوس نازل شو په دې وخت باندې. ډېر کله د یو خبر مشهوره موجوده وي لیکن د بعضې خلکو توجه هغه طرف ته نه وي. د عمر رضی الله عنه توجه هم دې طرف ته راواوړېده او په دې سره د هغه چې کوم طبیعت او سختي وه د هغه په هغې سره راکمه شوله. بیا په آخر کې الله سبحانه وتعالی د دغه شهیدانو باره کې څه خبرې را نقل کوي او الله فرمایي و دغه شهیدان ډېر زیات خوشحاله دي په هغه څه باندې چې الله وله ورکړي دي، یعنې دوی د برزخ په حالت کې د هغه جهان ته منتقل شوي دي، په هغه کې ډېر زیات خوشحاله دي. وایي عبدالله رضی الله عنه کوم چې مشهور صحابي دی او شهید شوی دی په دغه غزوه احد کې
وکله چې شهید شو نو د الله سره مخامخ شو الله ته پوس غوښته څه غواړي وای دغه تمنا وکړه چې الله ما واپس دنیا ته ولېږه چې بیا را ژوندې شم ستا په لار کې وجنګېږم بیا شهید شم وای الله ته فرمایل چې دغه ما فیصله کړې ده چې دنیا له سوکې پیر راغی هغه واپس کېږي نه هغې ته وای دغه شهیدان بیا الله سبحانه وتعالی ته وی چې الله بیا خبرداري ورکړه زموږ کسانو د کوم چې په دنیا کې پاتې دي زموږ نه هغه ته دا وای چې موږ خوشاله یو په دې ژوند کې وای الله سبحانه وتعالی دغه آیتونه نازل کړو چې فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله فرمایي چې دغه شهیدان کوم چې دنیا نه تللی دي او غمجن نه دي پر خپل شهادت باندې بلکې هغه خوشاله دي او دې خوشاله دي چې هغه ملګری کوم چې شاده پاتې دي په دنیا کې او له شهیدان شوي نه دي هغه ته د خبرداري ورکړي زیری ورکړي هغه خلکو ته چې تاسو غمجن کیږئ مو په دې جهان کې خوشالیان دي د شهادت نه وروسته دلته خپېبانتیا نشته نو کله چې اسلامي ریاست کې مسلمانان جهاد کوي هغه کله د نقصان سره مخامخ کیږي د شي سره مخ شي باغی کې دغه فائدې الله بیان کړي دي یو قسمه تسلی ده د غوی لپاره او د خاص اصول دي چې دغه معاشري لپاره الله بیان کړي دي حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا وصلی الله سبحانه وتعالی مت ترغیب راکړي چې تاسو سوچ وکړئ د ځمکې اسمانونو په پیدایش کې الله فرمایي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب یقینا د ځمکې اسمانونو په پیدایش کې او د شپې ورځې په تلو راتلو کې غټي نښې دي د عقل خاوندانو دپاره کوم چې عقل لري یعنې د عقل خاوند چې کله په کائنات کې سوچ وکړي دغه په ذهن کې د الله عظمت پیدا کیږي د ساینس په نظر کې موږ د کائنات وګورو ملګرو دا ډېر پیچیده دی او واقعي سره په حیرت کې پریواسي ساینس دا خبره کوي چې دا کائنات تقریبا 11 بیلیون کاله مخکې وجود ته راغلی دی بیگ بینګ شو دغه په نتیجه کې په ارباو کرباو ګلیکسیز وجود ته راغله په هر یو ګلیکسي کې دنده بشماره په کربونو ستوري سیاري موجود دي خاص کر زموږ په ملکی وی ګلیکسي کې نور موجود دي او ډېر سیاري دغه نه چاپیره تاویږي زموږ هم په دغه سیاراتو کې یو ده چې د نور سره په یو مدار کې روانه ده د زمکه درېمه سیاره ده چې نور ته نږدې ده او د زمکه په داسې مقام کې موجود ده چې دلته نور ګرمایش ډیر زیات نه رارسي او نه ډیر کم رارسي دلته یخنیم د حد نه سیوا کیږي نه او ګرمي هم د حد نه سیوا کیږي بلکې هر یو شی په توازن کې دی او د دومره ناشنا توازن دی ملګرو که چېرته د ځمکه معمولي شان مخکې شو د خپل ځای نه یا معمولي شان وروسته شي د خپل ځای نه نو په دې سره ډېر غټ تباهي راتلی شي یا خو به ګرمي د حد نه سیوا شي چې په دې ځمکه باندې موجود هر یو شی به ایره شي وبسوځي او یا خو به سخته یخني راشي چې هر یو شی به بالکل جام شي د ژوند چې کومه پایه روانه دغه په ځای باندې ودرېږي د انسان د بدن ډېر نازک دی هغه داسې ژوند نشي کولی په دې دنیا کې د هغې دپاره د ځمکې نه چاپېره اوزون لیر موجود دی اټماسفیر موجود دی چې هغه د محفوظې چترۍ کار ورکوي دغه مخلوقاتو لا کوم چې په ځمکه باندې اوسېږي د نور نه چې کوم شعاګانې راځي هغه ډېرې خطرناکې د بدن دپاره چې هغه د انسان سرمن خرابولی شي انسان ختمولی شي مخ د ځمکې نه او دغه اوزون لیر رالګي د دغه قوت سره مقابله کوي او دغه شعاګانې کوم چې زهریله دي هغه واپس کوي دغه لیر نه په ځمکه کې ګریویټي موجود ده مغناطیسي قوت موجود دی چې هغوی دغه اټماسفیر باقي ساتلی دی په دې ځمکه باندې او دې نه ختمیږي نه د تعجب خبره ده اوسه پورې چې انسانانو څومره کوشش کړی دی ساینسي لحاظ سره مهنت کوي هغوی د چېرته هم د اوسه پورې داسې بله یوه سیاره نه ده میلاو شوي چې په هغې کې هم داسې انتظام موجود دي څرنګه انتظام چې په دې ځمکه باندې موجود دی د ژوند دپاره چې څومره ضروريات دي هغه په ډېره اعلی مرتبه کې دلته موجود دي بیا د ځمکې لپاره خپل مدار دی چې هغې د وجې نه ورځ او شپه په دې باندې راځي که دا رفتار چې تر ډېر سوس شي کم شي نو په دې سره نقصان واقع کېدی شي او که د ځمکې دا رفتار د حد نه سیوا شي ډېر تیز شي نو په دې سره نقصان واقع کېدی شي دې وجې نه د دې دا رفتار ډېر متوازن دی برابر دی او ډېر اعتدال والا دی نو ملګرو دې ټول هر څه ته چې ته په باریک نظر سره وګورې نو په آخر کې واقعي انسان په دې نتیجه باندې رسي چې واقعي الله سبحانه وتعالی ډېر لوی ذات دی په دې کائنات کې موجود هر یو شی چې ته ګورې په هغه کې یو قسمه داسې اواز پروت دی چې هغه ته د خپل خالق همیشه در مخې ته کوي او تا ته وایي چې زما د وجود ګورې د ځانه نه دی بلکې یو طاقتور ذات موجود دی چې هغه زه د عدم نه وجود ته راوستی یم نو د دې آیتونو مقصد دا دی او په حدیث کې راځي د الله رسول فرمایلی دي وایي افسوس دی په هغه انسان باندې چې هغه د آیتونه لولي لیکن سوچ پکې نه کوي نو واقعي دا آیتونه چې کله سړی لولي پکار ده چې په خبرو باندې ځان پوه کړي او واقعي په دې کې سوچ وکړي د الله عظمت او غلویي خپل ځان ته رامخې ته کړي حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا
سورة النساء په دې کې الله سبحانه وتعالى د زنانو بارک احکام بیان کړي دي، دا غوي حقوق بیان کړي دي او ډېر ښایسته اصول په دې کې بیان شوي دي. دا سوچ خبره د ملګرو لکه خلک چې په اسلام باندې رد کوي او همیشه دا خبره کوي چې اسلام کې زنانو سره زیاتې شوی دی د حقوق په اعتبار سره، هغوی ته دا یو قسم مخ دې ښودل پکار دي دا خبره چې په قرآن کریم کې د زنانو په نوم باندې سورت شته دی سورة النساء او د سړو په نوم باندې سورت نشته چې سورة الرجال. نو دا خبر هم د خلکو د رد لپاره کافي ده چې اسلام څومره په ښایسته طریقې سره د زنانو حقوق بیان کړي دي. ټول ناول په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د یتیمانو حق بیان کړی دی چې ګوره یتیمانو سره به زیاتې نه کوئ. یو سړی مړ شوی دی د دنیا نه تللی دی، خپل بچي پرېښودي دي، مال دولت یې پرېښودی دی، نو تاسو د هغو خیال وساتئ، د بچو خیال وساتئ، د هغو د مال خیال وساتئ. دا ګوره د خپل مال سره یوځای کوئ، مو په باطله طریقې سره دغه مال مه خورئ د یتیمانانو. په دې کې ګوره ډېره غټه ګناه ده. الله فرمایي که چېرته یو سړی مړ شوی دی د هغه نه یتیمانان لوڼه پاتې شوي دي، نو تاسو راولګئ او که غواړئ دغه زنانو سره نکاح وکئ که نه دغه یتیمانانو سره د مال خیال خو له ساتئ وساتئ، خو که چېرته زنانه ده او تاسو سره نکاح کول غواړئ نو نکاح ورسره وکړه، الله هغې ته ترغیب ورکوي. او یو نه بلکې 4 نکاحونه وکئ، تاسو 4 ودونو ته الله سبحانه وتعالی ترغیب ورکړی دی. دا هم ګوره ډېر یو فایدهمند حکم دی ملګرو چې متوجه دی مسلمانانو ته. او نن سبا هم په مسلمانانو کې دا رواج ډېر ختم شوی دی او ډېر بد ګڼلی کېږي د یو نه زیات ودونه کول، عیب ګڼلی کېږي په معاشره کې، حالانکه دا ډېره ناانصافۍ والا خبره ده. نو د یو نه زیات ودونه کول دا د معاشرې دپاره فایدهمند کار دی، په دې کې څه نقصان نشته. او کوم خلک چې دا خبره کوي چې نه په دې سره ابادي سیوا کېږي او دا خوا دې خوا خبرې کوي، دغه خلک اصل کې به خبره پوهېږي نه. ګورې د ابادي په 2 قسمه باندې ده. یو قسم ابادي هغه ده چې هغه واقعي ریاست له نقصان ورکوي، هغه خلک کم چې خرچ غواړي هغه خلک سیوایي، لیکن کم خلک چې دا خرچ پیدا کوي دغه خلکو هغه تعداد کمي، دې د وجې نه نقصان واقع کېدی شي. یو ریاست داسې نشي کولی چې هغه داسې ډېرې نوکریانې پیدا کړي او ډېرې مواقع دې فراهم کړي دغه خلکو ته چې هر یو تن د هغه کې خپله حصه ورسي. دا ګراني کې یو ریاست ده. هو یو خانداني نظام د ریاست لپاره ډېر فایدهمند دی چې یو سړی دی مثال په طور حکومت هغه له د جاب ورکو نوکري وله ورکړه، دغه سړي نه شاته پوره فیملي دی، دغه بچي دي، رونه دي، خپل خاندان دی چې په هغو باندې خرچ کوي. حکومت یو سړي له د نوکري ورکړه لیکن فایده څه وشوه چې باقي کم خلک د هغو ته هم د دې نه فایده ده. په حکومت باندې دا بوج کم شو که نه شو. دغه شان یو سړی دی چې دغه 15 لوڼه دي یا دې نه سیوا د 15 ونه واده شوي، مطلب دا دی چې 15 سړي راپاڅېده او هر یو سړي دی اقرار وکړو چې زه به د دې زنانه خیال ساتم، د دې چې کومه نفقه ده، علاج دی، خوراک څښاک دی، د هر څه زه ذمهوار یم. تاسو ماته ووایئ چې په دې کې د معاشرې لپاره نقصان دی که فایده ده؟ ابادي موجود ده، لیکن دغه ابادي کې چې کوم خلک موجود دي او کوم چې د خرچ مطالبه کوي د هغوی لپاره ذمه دار خلک هم موجود دي چې کله ذمهواریان یې سیوایي او ذمه دار خلک کمي نو دا د معاشرې لپاره نقصان دی. نو د یو نه زیات ودونه کول دا فایده ده د یو معاشرې لپاره. په دې سره یو زنانه واده شي هغې ته د ښه ژوند تېرولو موقع میلاو شي، هغې ته پکې فایده ده. تاسو ته پته شته زموږ په پاکستان کې صرف دنده د کروڑ نه هم زیات داسې زنانه دي چې هغه د واده په انتظار داسې ناست دي، د هغو عمرونه د 10 کارونو له سیوا دي او دغه ودونه نه دي شوي. حالانکه دا څومره یو تکلیف دی خبره ده د یو زنانه دپاره چې هغې په کور باندې داسې ناسته وي. دا د هغې فطرت نه دی. الله سبحانه وتعالی د هغې په فطرت کې دا یې ښودي ده چې هغه د خپل خاوند په کور کې خوشحاله وي. نو دا قانون هم ګورئ معاشرې ته څه نقصان نه دی بلکې مضبوط بنیاد دی. په دې سره معاشرې نه بېحیایي ختمیږي، د بېحیایي چې کومې لارې دي هغه بالکل بندېږي او زنانو ته پکې د عزت والا ژوند تېرولو هغه موقع فراهم کېږي. بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې یو سړي کله واده وکړو، زنانه له مهر وکړو، بیا دغه سړي له پکار ده ګورئ چې د خپل ښځې نه د مهر په زور وانخلي، دا د هغې حق دی. الله فرمایي چې کله هم دغه زنانه ته په خپله رضا باندې دغه مال در وکړو، تا ته یې وبخو دا مهر، نو په دغه صورت کې دې استعمالولی شي، خو ګورئ په زور باندې د هغې نه اخیستی نه شي، دا د هغې حق دی. اوس د یتیم دا مال به څنګه هغه ته واپس کېږي د هغې ښکلې طریقه الله بیانوي. او الله فرمایي چې کله دا یتیمانان واړه د هغو عقل لا برابر نه وي او قمقل وي د هغوی له مال مه ورکوئ. چې کله د هغوی ذهني حالت برابر شي او خيار شي د هغوی ته بیا هله د هغوی هغه مال وسپارئ. خو بیا هم د هغې لپاره یو طریقه ده. الله فرمایي چې کله تاسو یتیم د هغه مال سپارئ د هغې نه مخکې به هغه باندې امتحان وکئ چې آیا دې هوښیار دی که نه، دې څنګه تصرف کولی شي په خپل مال کې، ښه تصرف کولی شي یا نه. که دې واقعي په دغه امتحان کې پاس شو او صحیح تصرف والا ثابت شو تا ته، بیا هغه ته د هغه مال وسپاره په ښایسته طریقې سره. خو داسې مه سپاره، الله وایي د هغې لپاره ګواهان مقرر کړه، خلک راوغواړه معتبر خلک، دغه مخامخ د یتیم چې کوم مال دی هغه ته وسپاره، دغه سره حساب کتاب برابر کړه، دغه چې کوم مال دولت دی دغه پلار هغه ته پرېښودی و نو هغه سره د هغې حساب برابر کړه چې وروسته بیا په هغې کې څه لانجې مخې ته نه راځي. خو دا خبره سره الله کړې ده چې کله یو سړي ته د یتیم مال حواله کړی شو دغه سړی به ډېر احتیاط کوي. ګوره د یتیم مال به نه خوري، که یتیم د ده سره یو ځای خوراک څښاک کوي نو بیا خیر دی، دا سړی د یتیم د مال د خپل هغې سره یو ځای کولی شي، لیکن بیا هم دی به احتیاط کوي. ګورې او داسې نه چې دی راولګي او زر زر دا مال خوري په دې یره باندې چې داسې د یتیم زر رالوی شي بیا زما نه دا مال غواړي.
هو که سړی ډېر غریب دی نو هغه په اندازې سره د هغې نه خوراک کولی شي. د تنخوا په تور د یتیم د مال خیال ساتي، د هغې په بدله کې د یتیم د مال نه معمولي شان حصه اخیستی شي د تنخوا په تور باندې په ښه طریقې سره زیاتې به په هغې کې نه کوي. په اسلامي ریاست کې چې کله ته وفات شي ستا نه بچي پاتې شي یتیمانان، نو په داسې طریقې سره به د هغو خیال ساتلی کېږي. تاسو ما ته ووایئ چې آیا په داسې معاشره کې داسې قوانین نافظ شي نو آیا دا معاشره به په ترقۍ باندې مخې ته به ځي او که نه دا به ناکامه کېږي. موږ چې دا خبره کوو چې اسلام مکمل ضابط حیات دی، دا خبره هسې نه کوو. د هغې وجه دا ده چې د زندګۍ هر قسمه پهلو په دې قرآن او حدیث کې الله سبحانه وتعالی بیان کړي ده او خاص قوانین په هر ټایم کې موږ ته متوجه کړي دي. که سړی چېرته هغه فالو کړي، نافظ کړي په خپل معاشره کې، په خپل ملک کې، ریاست کې، نو خلک ډېره ترقي کولی شي په هغې سره. نه ده چې یو قوم به د هغې د وجې نه وروسته پاتې شي لکه څرنګه چې سوچ زموږ د لیبرال او سیکولر خلکو دی. بیا الله دغه سړي ته د یرې ترغیب ورکوي، کوم سړی چې د یتیم د مال خیال ساتي. الله فرمایي چې ګورې ته ویرېږه، څرنګه چې دغه یتیم تا ته سپارلی شوی دی، نن ورځ ته د هغه د مال خیال ساتي، نو دغه شان ګورې سبا ورځې ستا بچي هم یتیمانان کېدلی شي، هغوی به هم د بل چا په لاس کې وي، هغوی به د هغو خیال ساتي. ته څرنګه په خپل بچو باندې خفه کېږي، ته دا غواړي چې ستا د بچو سره د څوک زیاتې وکړي، د هغو د مال او دولت د څوک وخوري. دغه شان دا کوم سړی چې وفات شوی دی هغه هم یو انسان و که نه، ته به د هغه د بچو او د هغه د مال خیال ساتي. د جاهلیت په زمانه کې د عربو دا عادت و چې کله به یو سړی مړ شو د هغه نه به یتیمانان بچي پاتې شو، نو زر به یې دا مال خپل ځان له واغستو. د هغوی په نسبت باندې د میراث اخیستو لپاره یو اصول یو قانون او هغه دا و چې سړی توره راغستی شي، جنګ کولی شي، دغه سړي له به مال ورکولی کېږي، دغه سړی به د میراث حقداري. نو ماشومان چې به کوم یتیمانان هغوی ته به د سره مال نه ورکولی کېدو، د هغوی د مور پلار چې کوم جایداد و هغه به ټول دغه خلکو به خپله اخیستو او جنکوله به یې د سره د هغوی حصه نه ورکوله. که چېرته یو زنانه به یتیمه شوله او دا به د رنګ نه برابر وه نو د به سره نکاح وکړه، خو که چېرته هغه به د رنګ نه برابر نه وه نو بیا به هغه په بل ځای کې هم نه واده کوله او مال به یې هم هغې له د هغې نه ورکوو، میراث به یې ونه نه ورکوو. دغه شان به هغه په کور کې ساتل او د هغې سره به زیاتې کوو. دې وجې نه د احکام چې الله بیان کړي دي په قرآن کریم کې دا بالکل د هغه خبرو رد و، د هغه رسم او روایت کوم چې د جاهلیت په زمانه کې مشهور و. نو اسلام په هغه زمانه کې زنانو له حقوق ورکړي دي، په کوم زمانه کې چې به خلکو د زنانو سره ډېر ظلم کوو، د زنانو دپاره حقوق دا خبر به خلکو ډېره ناشنا ګڼله. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. اوس اهمه مسله بیانېږي د میراث تقسیم. د دې طریقه به څنګه وي، په خاندان کې به دا څنګه تقسیمیږي. د هغې لپاره ډېر ښایسته طریقه الله سبحانه وتعالی بیانوي او د دغه طریقې نه ډېره بهتره ده کومه چې په دغه مغربي ممالکو کې نافظه ده. الله فرمایلی دي چې یو سړي ته به 2 حصې میلاویږي د زنانه په مقابله کې. یعنې که چېرته یوې زنانه ته په میراث کې 500,000 روپۍ میلاو شي نو سړي ته به 1,00,000 روپۍ میلاویږي د هغې په ډبل. اوس د بعضې خلک اعتراض کوي چې دا ولې زنانه ته کم ولې میلاویږي، دا زیاتې نه دی. نو موږ وایو چې نه دا بالکل نه دی، ته صرف تقسیم ته مه ګوره بلکې ذمه داریانو ته هم ګوره. شریعت چې څومره ذمه واریانې ورکړي دي سړي له، آیا هغه هومره یې زنانو له ورکړي دي؟ لکه نان نفقه دا ذمه واري د سړي ګرځولې ده، د ښځې ذمه واري نه ده. د زنانه چې کوم ضروريات دي د هغې علاج دی، خوراک څښاک، د هغې کپړه جوړه، هر څه له دغه سړی په خپله اخلي پیسو باندې. یعنې زنانه ته دا نوبت نه راځي چې هغه د خپل دولت په خپله خرج کړي. دې وجې نه هغه ته چې د سړي په مقابله کې دا نیمه حصه میلاویږي دا هم د هغې لپاره ډېره ده. نو الله فرمایي که چېرته یو سړی وفات شي او دغه نه زنانه پاتې شي او دا زنانه د 2 نسې وایي نو دوی ته به 2-3 حصو نه میلاویږي په جایداد کې. او که چېرته یوه زنانه پاتې شوې وه نو نیم مال به هغې ته میلاویږي. او که د دې مړي چېرته مور پلار یې هغو ته به 6 حصه ورکولی کېږي د جایداد نه. که د مړي چېرته بچي نه وو نو بیا به د دغه سړي چې کوم مور د هغې ته به 3 حصې میلاویږي په جایداد کې. او بل صورت دغه دی چې د مړي دپاره رونه موجود دي نو په دغه ټایم کې به هم بیا 6 حصې میلاویږي مور ته. یعنې مخکې 3 حصه وه اوس په 6 حصې. اوس د ښځې او خاوند په مابین کې چې د میراث کوم تقسیم دی هغه بیانېږي. الله فرمایي که یو ښځه چېرته مړه شي نو د هغې مال به نیم کړی شي، نیمه حصه به د هغې خاوند له ورکړی شي او نیمه حصه به د هغې په نور خاندان کې تقسیم کړی شي. که دې زنانه بچي نه و نو هله، که دې بچي وو نو بیا به خاوند لپاره 4 حصې په دې جایداد کې، یعنې د ښځې په مال کې به 4 حصه خاوند ته میلاویږي. دغه شان که سړی چېرته وفات شي او د هغه بچي نه وو نو ښځې ته به 4 حصه میلاویږي د خاوند په دې جایداد کې. او که چېرته دغه سړي بچي موجود وو نو بیا به دې ښځې ته 8 حصه ورکولی کېږي د خاوند په جایداد کې. ملګرو تاسو سوچ وکړئ دا په یو خاندان کې د مال تقسیمولو څومره ښایسته طریقه ده. تاسو مغربي نظام ته وګورئ، په هغې کې طریقه دا ده، لیبرالیزم سیکولریزم کې طریقه دا ده چې په هغې کې دا تقسیم نشته د میراث، بلکې په هغې کې خو د سر اړو د زوی دپاره کمه حصه ده او د ښځې دپاره، د پلار دپاره، د مور دپاره دا د سره شته دی نه. یو سړی چېرته راولګي او وایي چې زما په دې جایداد کې به 1 روپۍ هم زما بچو له نه ورکوئ بلکې دا ټول به راواخلئ او په یو سپي پسې به یې ولیکئ
یا پلانکی او عمارت کې به بندي کوي یا بل یو فلاحي تنظیم دی هغه به ورکوي بالکل دغه شان بکیږي بیا یعنی بچي به ټول د پلار دغه وی خبرې د وجنه د میراث نه محروم شي به دغه بچي لپاره آپشن نشته چې خپل پلار نصیحت واخلي په دې جایداد کې د اخلاقیات ملګرو چې د تشریف او صریف په اسلام کې ملاويږي بل ځکه دی وجود نشته ګوره دومره په باریکاتو سره مسایل بیان شوي دي موږ تاسو ته لکه مخکې ما تاسو ته ویلو کنه چې په وصیت کې دغه خلک اکثر را لګي خپل غمال دولت په زناور په سلی کې لکه یو شړي چې خپل غ دولت په سپي په سلی کلو یو زنانه بل یو شړي چې خپل غ دولت په پښو په سلی کلو د څنګه معاشره ده عجیب تقسیم ده اما تاسو په وخت کې ویلو چې ګوره د اسلام مدعا ده چې دولت یو ځای تراغون نشي بلکې د تقسیم په خلکو کې او د میراث د تقسیم نوم د معلومیږي چې مړ وفات شون دغه بچو کې دغه خزه دغه پلار مور د مال ټول باغو کې تقسیم شي مختلف لاسون ته د مال دولت ورشي نو په دې سره خاندان قوي کیږي مضبوط کیږي کوم چې غریبانان خلک دی هغه به مخې ته راتلی شي یو معاشره یو ریاست د وجنه معیشي لحاظ سره ترقی کولای شي باغی کې د غربت چې کمرې شو دغه کمې دی شي د ټولې خبرې چې راجمه کې نو دین د معلومیږي چې واقعي اسلام د انسان ژوند لپاره ضابط حیات دی د انسان په ژوند کې چې هر قسمه پړاو راځي د هر یو پړاو لپاره جدا یو قانون الله مقرر کړی دی چې ډېر فائدمن دی که چې تنافس کړی شي او هر چې اسلامي نظام دی نو په هغه کې ګورې کیس ته ضرورت نشته او نزویل دا په کار د شغلي مهنتو کې په کوشش سره د خپل حصہ واخلي په جایداد کې نه بلکې د حصے په جایداد کې الله مقرر کړی دی د لور د پاره خپل حصہ په جایداد کې کټوله دنیا راجم شي نه غوي دغه لور دغه زنانه دغه حصے نه محرومول نه شي کوم چې الله مقرر کړی دی په جایداد کې افسوس خبره ده چې خاص کر زم د پښتنو په معاشره کې زنانو له میراث کې حصہ نه ورکولای کیږي او دا کول غټ نقصان دی چې د خلکو سره مخامخ دي ډیر کم خلک به داسي چې هغه خپل لونه یا خپل خوريان له حصہ ورکوي په جایداد کې حالانکه ګوري دا حصہ الله مقرر کړی دی او دا ګوري بالکل حرام مال دی کته د غیر خوخي نه بغیر پر مال باندې خپل پلاچ ولیده او لاس باغی باندې خو دی بلکې زم په معاشره کې خدای او شرم ګرځیدل دی خور د شنه شي کولای چې هغه دی خپل حصہ غواړي د رور نه خور همیشه دا سوچ کوي چې زه چرته د خپل رور نه حصہ واخلم د جایداد نو سبا ورځ به څنګه د کور ته ورزمه د رور په کور کې د خپل میلمستوب باقی ساتلو د پاره دغه خوريان یو دغه زنانه را لګي خپل حصہ غوته پریدي اگر چې په ظاهر باندې هغه کوم خبره کوي هغه د باطن سره یو شان نه پزړه کې پیغو خفي نو دې د وجنه کستا هر څومره مال له خطبه خپل خور له یا لور له سنه ورکی ورسره مال حراميږي د چې کوم ډوړې تیری د سره پر حرام ده الله بسان ته پوس کوي او که چې د معاشره کې اسلامي نظام نافذي دا غزي د حکومت سره پوره طاقت موجود دی شغري په زور باندې پتا دا خبره ومني او زنانه چې کوم میراث کې حق دی هغه دی غیله ورکی په اخر کې الله سبحانه و تعالی یو څو احکام متوجي کوي سړی ته هغه ته وایي چې ولې ته زنانه د حقوق خیال ساتي هغه سره به ظلم او زیاتی نه کوي ته په زور باندې ګورې د زنانه سره نکاح نه کوي چې هغه خو خنه د سر نکاح کول او ته په زور باندې خپل نکاح کې اخلي الله دې سي بنه کې بل یو زنانه چې هغه په نکاح کې ده لیکن په هغه باندې وګورئ چې د بهتان نه لګي په دې لالچ کې چې زه په دې باندې بهتان ولګوم او بیا به د مہر د دین واخلم لکه په شریعت کې دا یو قانون دی چې کله زنانه په خپل یعنی خلع عقلي د خاوند نه په دغه ټیم کې به د مہر دغه پیسې کې نه رسیږي بل صورت دا چې دا یو زنانه د شاغي بهایي وکړله هغه به ثابت شوله په دغه صورت کې به هم هغه مہر نه ورکولای کیږي به بخر کې الله سبحانه و تعالی د به زنانو باره کې حرمت بیان کړی دی چې هغه سره بنکاح نه کې سړي دا خبره متوجه کړی دي چې دا زنانه به تابع حرامي دي او دغه بیان په دې کې خبره تفصیل سره شوی دی چې به تاسو وګورئ دا ټول هغه رښتې دي لکه چې به ګورئ ته عزت کې احترام به کې دا غټي رښتې دي د دې تقدس په خیال ساتي دا سره کېدل د خاندان جوړیږي دغه لپاره بنیاد الله بیانوي چې ګوره بنیاد ګډوډ نشي په دې ټول خبرو مقصد د خاندان خیال ساتل دي چې خاندان دی قوي باغی کې دی باز رښتو د تقدس په نظر باندې وکتلای شي زنانه دی باغی کې سپک نه کړی شي